دا سجده تلاوت نه ده عزیزانو چې موږ کله په تراویح کې اکثره قاری چې کله سجده تلاوت ځای راشي بیا د سجده وکي یا موږ کله د قران تلاوت کو په قران کې تقریبا څو ځای داسې سته چې الته لیکلي دي د سجدي ځای دی پر دې ځای به ته سجده تلاوت کوي شیطان څه وایي د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی شیطان وایي وای ماته الله د سجدي امر وکي ما ونه کړله آدم علیه السلام ته د سجدي امر وکي آدم علیه السلام سجده وکړله بني آدم سجده چې د هغه وکړله نو اوس چې کله آدم علیه السلام یا بني آدم چې چا سجده وکړه هغه جنت لره ولاړو او ما انکار وکي زه جهنم لره ولاړم ډېر افسوس دا شیطان په خپله وایي زما پر ژوند افسوس ما سجده نه وکړله ما کله الله رب العزت ما ته سجده ویل ما ونه کړله انکار مې وکړ زه جهنم لره ولاړم او آدم علیه السلام سجده وکړه یا بني آدم مسلمان را واخله هغه سجده وکړه الله رب العزت جنت لره بوتي اوس خبره دا د عزیزانو دا سجده تلاوت موږ ولې کوو سجده تلاوت چې کله په قرآن کې راځي د دې کوونګه واجب ده بیا که د سهار د خوایي که د ماپښین د خوایي که د غرمې د خوایي هر وخت یې کوونګه جایزه ده اوس لکه ته چې مطلب سهار لمانځه بعد د قرآن تلاوت کوي سهار لمانځه بعد خو مطلب لمونځ نه کېږي تر څو لمر نه راختلی د اشراق ټیم نه راغلی نو که تا تلاوت کوئ بس سهار لمانځه بعد سجده تلاوت راله پر دغه ځای باندې ستا د قرآن په لاس کې په دغه ناستې باندې ولاړ سه سجدې لره الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى درې واره وایي الله اکبر خبره خلاص نیت هم نه غواړي صحیح سلو خاص د لمر راختو پر ټیم علما فرمایي خاص د زوال چې د لمر اوړي پر دا ټیم باندې یا خاص چې لمر پرېوځي هغه ژړ ټکي سي معمولي قدر پاتې پر دا ټیم یې مه کوه نه دی په کار نور که چیرې تا تلاوت کوئ تلاوت دې کوئ د مازدیګر لمانځه بعد هم سجده تلاوت کولی سي صحیح سلو د سهار لمانځه بعد هم سجده تلاوت کولی سي ها که چیرې داسې تا اوس تلاوت اوس کړی دی سجده تلاوت چې د مازدیګر لمانځه بعد کوي مناسبه نه ده تا تلاوت اوس کړی سجده تلاوت چې دغه د سهار لمانځه بعد کوي مناسبه نه ده هغسې کوم ما ها که تا تلاوت د مازدیګر لمانځه بعد کوئ بیا سجده تلاوت راله وې که پروا نه لري ها که بیخي لمر پر پرېوتو وه تک زړه اوښتی و اوس پټېدی په هغه وخت کې علما فرمایي مې کوه بیا یې څه ناوخته وکړم دا سجده تلاوت موږ ولې کوو عزیزانو هغه وجه دا ده چې په یو ځای کې الله رب العزت موږ ته د سجدې حکم کړی نو چې څوک فرمانبردار یې هغه سجده وکړي په یو ځای کې الله رب العزت د سجدې حکم چې دی هغه کړی دی یا د سجدې والا تعریفونه کړي دي صفتونه کړي دي موږ راولاړ سو موږ هم سجده وکړو په هغه صفتو کې راسو یا کله کله الله رب العزت د سجدې امر وکړي هلته کافران سجده نه کوي مسلمانان سجده وکړي موږ د دې وجې سجده تلاوت کوو چې الله امر کړی دی یا الله رب العزت د سجدې والا صفتونه کړي دي یا الله رب العزت وویل تی سجده وکړي چا انکار کافرانو انکار وکړي مسلمانانو فرمانبرداري وکړله صحیح صورت دې ته چې شوی دې ته سجده تلاوت چې د هغه ویل کېږي اوس جواب بله درته کوم یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی سوره نجم چې دی هغه رانازل سو څه کافران هم د پیغمبر علیه السلام سره ناست وو چې ناست وو دلته سوره نجم چې رانازل شو پکې سجده تلاوت چې دغه سته نو پیغمبر علیه السلام مبارک ولاړ سجده تلاوت یې وکړل د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم ملګري کافران راغلي وو میلمانه راغلي وو وفد راغلی وو هغه هم سجده وکړه چې نو څنګه کوي اوس راغلي د سجده تلاوت وکړه یا سجده وکړه موږ به مو یو سړی په دې کې ناست و هغه راولاړ شو هغه یې داسې یو شی راپورته کړ تندي لره ویوړې ورته سجده نسم کولی زه سجده نسم کولی عجبه خبره دا ده چې دا کوم چا کوم کافرانو د پیغمبر علیه السلام سره سجده تلاوت وکړله هغو ته الله ایمان ورنصیب اکم چا چې سجده نه وکړه هغه ورته سجده نسم کوي دغه یې شی راواخیستې تندي لره ویوړې هغه الله بغیر د ایمانه بغیر د اسلامه مړ کړي پر کفر باندې مړ شو د پیغمبر علیه السلام انډیوالي څومره انتیکه انډیوالي ده څومره زبردسته انډیوالي ده چې کافر یې وڅنګ ته کښېنستی کافر د پیغمبر علیه السلام سره هسې مطلب نقل یې وکړي ایمان خې نه درلودی پر الله او پر رسول باندې نو یې څنګه کوي انډیوالي د ملګرتیا د میلمستیا د راغلي یو د وکړه زه بیا هم وکړم پروا نه لري په دې هېڅ نه کېږي الله رب العزت په غلطي کې راواخله په خطا کې راواخله بغیر د اخلاص راواخله بغیر د ایمان راواخله سجده یې وکړه الله رب العزت ایمان ورنصیب کړي نو چې یو سړی د ایمان او د اسلام او د کلمې او د اخلاص سره سجده وکړي دغه به څه صحیح سلو
یو صحابي رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل ما خوب لیدی یا دغسې ما سجده تلاوت کوله د ازما قلم د ازما سره چې دوات پروت هغه سجده تلاوت چې دغه سره وکړل. نو لهذا د شیطان څه وایي وای شیطان وایي وای اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد کله چې ابن آدم د سجده تلاوت ځای راشي د سجده وکي و اعتذر الشیطان يبكي يقول يا ويله پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله د سجده ځای راشي ابن آدم مسلمان سجده وکي سجده وکړه او شیطان چې شو وکي اعتذر الشیطان شیطان عزل وکلی رسو اقصو ز سجده نکوما يبكي يقول يا ويلو بجاړي وای اي افسوس په ما څه فساد وسلو په ما څه و چې د زر ور سجده وکي خبره تیر رسوي دلته د پیغمبر علی صلوات و سلام کافران ملګری و الله رب العزت چې ور نصیب کړه اسلام او قران او کلمه ور نصیب کړه نو چې سړی د کافرانو ملګرتیا وکي بیا چې ور نصیب کیږي ورچې سړی د مشکو د عنبرو د عود و څنګ ته کښېږدي بوی یې ځي د مشکو د عنبرو د عود نو چې یو سړی د ګندګۍ سره کښېني بیا د چیش بوی ځي دا کافران د محمد رسول الله سره کښېنستل د مشکو د عنبرو د عود بوی د محمد رسول الله تللی هغه کلمه و ایمان هم راواخله صورت و بدن و جسد هم راواخله بیا هغه کافرانو ته الله رب العزت هغه شی ورنصیب کوي نو داسې چې ما او تا په دنیا کې د الله رسول فرمایي ته چې چا یاري کوي وی ګوره دستا خلیل دستا دوست څوک دی ایمان او اسلام قرآن لري کې نه لري د هر چا سره انډیوالي کومه نو لهذا د الله رسول فرمایي وای شیطان څه وایي شیطان وایي و امرت بالسجود فابيت فلي النار ما ته د سجدي وویل سو ما و نکړله بزولاړم جهنم لره ز جهنمي سولم الله دې مشتي ټول تر نصیب کړي سجده تلاوت بیا ستا خپل خوښه ده کې ټول قرآن وایي بیا ټول تقریبا 14 جوړیږي ټول پر یو ځای کې هم ستا خوښه ده که هر یو جلا کې هم ستا خوښه ده دی واجب کوي به خامخا بیا چې مطلب ولاړ سولې وس الله اکبر دی ولاړ سجدي راپور ته سولې ولاړې جمع که ولاړې جم ستا خوښه ده کنه ولاړې کښېنه بیا سجدي لولاړ ز بیا کښېنه دا رقم کسل کوي کزر کوي چې څنګه ستا خوښه څومره پرتا واجب شوی دی هغه مر وکه هیڅ مشکل نشته پکې او داس غواړي صرف صحیح سلو او سجده تلاوت چې د هغه غواړي نو که پر چا صفات سوي هغه دی وکي خامخا دی وکي واجب ده په دې کې الله رب العزت صفاتونه کړی دي الله امر کړی دي کافرانو انکار وکي موږ اقرار وکي بس دا غز مشتي موږ د کافرانو ما بینس کې فرق دي هغه راړي